غزې د مسلمانانو حتی ماشومانو زنانه په دوی چې کوم ظلمونه روان دي په دوی د اسلامي نړۍ د اسلامي ملکونو هیوادونو مشران سره د دې چې قدرت لري واک لري زور لري زر لري سره د دې بیا هم چوپ کېدل د حیرانتیا خبره ده بیخي دا د عقل نه خلاف يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. سعودي دې ته پرېږده چې مسلمانانو دپاره داعش او وهابیان جوړ کړي تر څو هغه مسلمانان په تکفیري ډول مشرکان یې وی وژني. پاکستان بیا دې ته پرېږده چې مسلمانانو لپاره بېلابېلو ډلو او هغوی په سر د پیسو اخیستلو لپاره لارې چارې جوړې کړي او د کفارو څخه قرضونه راواخلي ځانونه پرې وساتي. واحمي أهلي في غزة آمين. أحمي عائلتي في غزة آمين. ارحم الشهداء آمين. اللهم ارحم خالي آمين. کوم وخت عثماني خلافت و عبدالحمید الثاني چې کله و هغه وخت کې سره د صهیونیستي یا د اسرائیلو دولت هم نه و دوی حکومت هم نه و دوی ډېر وروسته تقریبا 25 کاله وروسته د عبدالحمید الثاني څخه وروسته راغله جوړ شو دغه چې کله عثماني خلافت نړېدلی و نو خبره مې دا کوله چې دومره ظلمونو سره سره زموږ ضمیر نه راویښېږي په موږ کې هغه غیرت نه راپیدا کېږي حتی د انساني کرامت د خپو تر لاندې کېدو په وړاندې چې باید یو انسان ظهیر شي هغه هم په موږ کې نشته نه په هغه جانب کې شته او نه په موږ کې شته. سره د دومره ملکونو عربي امارات شو سعودي شو قطر شو ډېر قوي هیوادونه شته ترکیه شوه ځینې نور هیوادونه دي چې وسې هم لري سره د دې بیا ځینې راپسېږي حتی ملاتړ یې هم نه کوي نو دغه ظلمونه ډېر زیات ظلمونه کېږي. حتی په زرګونو داسې ماشومان شته دی شهیدان شوي دي چې هغوی شوده رودل یعنې زنانو خپلو میندو به تی ورکول په زرګونو داسې ماشومان شهیدان شوي چې هغه لا دنیا ته نه و راغلي د مور په خېټه کې وو په زرګونو داسې ماشومان شهیدان شوي چې هغوی په 2 کلنۍ یو کلنۍ څخه تر 3 کلنۍ پورې عمر درلودل شهیده په ولاړې تلل په زرګونو داسې ماشومان شهیدان شوي چې هغوی د 3 کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ 7 کلنۍ پورې چې دی د ښوونځي او د زده کړو دوران و ځینې داسې ماشومان په زرګونو ماشومان شهیدان شوي چې هغوی عمر د 10 کلنۍ څخه تر 13 کلنۍ پورې و ځینې داسې ماشومان په زرګونو پاتې شوي چې هغوی مور وفات شوي شهیده شوي یا افلار شهید شوی یا په زرګونو داسې ماشومان شته دی چې د هغوی دواړه شهیدان شوي دي دا یوازې پاتې شوي دي. سره د دې یعنې دغسې ظلم روان دی ورسره دغسې کېږي چې هلته حتی مسجد نورې لارې کوڅې هېڅ نه دي پاتې شوي هغه ځمکه یې داسې کړې ده چې انسان عقل یې نه مني یعنې په یو جنګ په یو دښمنۍ کې هم دغسې کار تر اوسه پورې چې نړۍ جوړه شوې ده نه دی شوی. تعجب دی له دی موږ به د کفارو او نورو څخه ګیله نه کوو موږ مسلمانانو کې حتی یو مملکت هم بغیر د یمن څخه بل هیڅوک داسې نه دي جوړ شوي چې مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی سره ودرېږي یا د هغوی په وړاندې ودرېږي یعنې دا ډېره د بېعدالتۍ خبره ده. حتی که چېرته د قیامت په ورځ مو تا ته دغه د غزې د مسلمانانو یا دغه د بېګناه انسانانو انځور الله تعالی وړاندې کړي چې آیا دغه وخت کې ستا څه کول څه دې په وس ول څه دې نه کول آیا ستا دا ضمیر لږ هم څه درته ونه ویل چې تا دغه هر څه لیدل او بیا دې هم پې ځان چوپ کول حسکر دغه اوسني واکمنان یا د اسلامي نړۍ د شپږم امیران یا مشران یا ولسمشران چې کوم دي دغو څخه به دغه هغه کېږي پوښتنه کېږي خاص کر حتی یوازې دا نه چې دغه خلک یې په نښه کړل ورسره یې مسجدونه عبادت ځایونه روغتونونه
امبولانسونه او حتی هغه زخمیان ماشومان چې کوم یو ځای ته وړل کېدل چې تر څو یې هلته تداوي وشي هغه یې هم بمبار کړل ویې وژل هر څه یې وکړل یعنې دوی هېڅ شی نه دی چې انسان پکې اوسېږي که زخمي دی که مړ دی که هر څنګه دی هغه یې له منځه یوړل چې دا هر ډول جنایت دی چې په ټولو جنګونو کې هم دغسې کار نه دی شوی او نه دا جایز دی